الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال. زنانو متعلق دا حسن سلوک مخی جمعو کی بیان دا تکڑی دی. ما در طویلیو چه سنگ سڑی دا شریعت دا احکامات پابندی بساتی او دې به د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېروي. دقه رنګې ښځه به هم د شریعت د احکاماتو پابندي کوي او د شریعت چوکاټ کې دننه به ژوند تېروي. سړی به هم د شریعت د احکاماتو نه بار ځان نه وباسي او ښځه به هم د شریعت د دایرې نه ځان بار نه وباسي. نو کما ښځه چې د شریعت د احکاماتو پابندي وکړي او د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېر کړي دې ته نیکه ښځه وایي. دا نیکه ښځه په دنیا کې هم د خاوند دپاره او د بچو دپاره د ګاونډیانو دپاره او د کور د خلکو دپاره ډېر لوی غنیمت دی او په آخرت کې هم خدای پاک دې ښځې له ډېر لوی مقامات ورکوي. داغی یو څو مثال ده تخیم. د حضور پاک مبارک په زمانہ کې یو بیبي تیره شوې ده او په حدیثو کې ډېر زیات ذکر راځي ام سلیم. د دې خپل نوم رمیسا او په سواد سره رمیسا او یو مشهور صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه داغه بیبي و او چې کوم مشهور صحابي دی کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لس کال خدمت کردی حضرت انس دا دغی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مورو دا چکل مسلمان شوا نو یو صلیو پا عربو کی دا غنمو ابو طلحہ. عربو کی خوبدار رواجو چے سڑی خز بیو بلتا عموماً پخپل دا نکاح پیغامون لے گل وارثانو ته بم پیغام ته خو سړي ښځې ته او ښځې سړي ته پخپله بم پیغام لیږه. نو دی ابو طلحه دی ام سلیم ته د نکاح پیغام ولیږه چې ته ما سره واده وکړه. ابو طلحه دغه وخت کې کافر او مسلمان شوی نو او دا ام سلیم مسلمانه وه. وی ته ما سره واده وکړه ګوره دا مسلمانه ده نیکه ښځه ده نیکه بیبي. نګور هغه سړي سره حالانکه حضرت ابو طلحه ډېر مالدار سړی و. په مدینه شریفه کې د هغه ډېر بخشته باغونه او ځمکې وې. یو مشهور باغ و بیرحا. د مدینې منورې جومات اوس اخیری دروازې حد اقل ته رسېدلی دی. جومات کې هغه شامل دی او محراب ته مخامخ و. نو پیغمبر علیه السلام براته هغه باغ ته او په هغه باغ کې به ناسته کوله د هغې یخې اوبه به څښلې. ډېر قیمتي باغ و مالدار سړی و. نو چې دی ام سلیم ته پیغام ولېږه چې ته ما سره نکاح وکړه. نو ام سلیم ورته په جواب کې څه وایي؟ وی ګوره ته کافر یې او زه مسلمان یم.
او تعالی شرم ناراضی چې ته د کانو عبادت کې او د لرګو عبادت کې. هغه ذات چې د کانو د لرګو د کائنات او خالق او مالک ته هغه بندګي نه کې، نو د کانو بوټو بندګي کې. کانی خو بنده تراشلی دي او بوټي خو انسان کرلی دي، نو د انسان د کرلی شو بوټو د تراشلو کانو ته عبادت کې. او لوی خالق چې تعالی روزي درکړي، تعالی هوا او نور او سپومه او رڼا پیدا کړی دا او تعالی جون درکړی دی، هغه ذات ته پرېښی دی، تعالی حیا او شرم ناراضي. هغه ابو طلحه ورته وایي چې واقعي خبره خو دې ټیک ده، خو د پلار نیکه زوړ دین هم دی، نو نوره خبره خو ستا ټیک ده او زه تعالی درخواست کوم چې ما سره نکاح وکړه. ام سلیم ورته وایي واقعي ستا غوندې سړي د نکاح پیغام رد کول نه پکار، ځکه ته مالداره مې، هوښیاره مې، قابله مې، تاجره مې، نو چې تا چاته د نکاح پیغام ولېږه نو پکار دی چې ستا پیغام څوک قبول کړي. دا ډېره ښه خبره ده، خو زما او ستا نکاح نه صحیح کېږي. ولې؟ ځکه زه مسلمان یم او ته کافر یې. او ورته جواب کې وایي چې زه به مهر درکم، چې څومره مهر ته غواړې نو زه دله مهر درکوم. ام سلیم ورته څه وایي؟ وی زما یو مهر پکار دی، که هغه راکولی شي. وی هغه څه؟ وی اسلام. اسلام والا مہر میں پکار دے کدارا کول شے ډیره خطر د نکاح بدر سره وکم، او کہ اسلام نہ بغیر بل مہرینو نہ میرے پکار. ابو طلحہ وتسوی هغه ته خدای اسلام خواګل انو معلوم وستاغون د خزلا دون پټینه مہر نه دی پکار د اسلام والا. تعالی خمہر در کول پکار دی، او خيار قابل خشته د خاندان سره تعلق دی، نو ستاغون د خزلا د اسلام پشان پټینه مہر. وی سمهر تمال راکه، وی زه به سره زر درکم، سپین زر به درکم، ځمکې به درکم، کورونه به درکم، جایداد به درکم. ته چې څه مهر غواړې، ستا غوندې ښځې له ډېر قیمتي مهر پکار دی، سره او سپین پکار دي، جایدادونه، نو چې ته څه مهر غواړې هغه دله درکوم. ام سلیم ورته څه وایي؟ وی زما د اسلام نه ما سوا بل نه سره پکار دی او نه مې سپین پکار دی، دقه یو څیز مې پکار دی. اسلام نہ سوا نہ ځمکه پکار، نہ کور پکار، نہ سره، نہ سپین، نہ هار، نہ میل، نہ بکالی، یو سیز میں پکار دے اسلام. کہ دقه مہر کې راکول چې خګنی بل شي مې نه دی پکار. خدای پاک داغه فضل کې اسلام واچو راغی وی یاره بس داستا خبره خو ټیک تا دې کانو بوټو ته مونږ عبادت کو، کانې خود خپل لاش ته مونږ تراشو او بوټي مونږ په خپل کرو. دی به د جاهلیت په زمانه کې کانې خشته کانې به موی اومن ته هغې ته به م سجدې کولې، نو چې په لاره به تلو د هغې نه به بل ښکلې کانې په مخه راغې، ازوړ به م وغورځو بله ښکلې به م راواغېست، هغې ته به م سجدې کولې. او وی چې اس به م نو یې شګې به م راغونډې کړې او چیلی به م پې د پاسه ولشله، نو د هغه شګ وډېري ته به م سجدې کولې. څه قمقل خلک دي دا بوت پرست. نو واقعي خبره دې ټیک ده، سجدہ و عبادت خو هغه ذات د پکار دی چې کوم ذات زمون خالق او مالک او رازق دی. بس اسلام ته مړ کېږي مسلمانېږم، بس وی که مسلمان شو راځه بل مهر به نه دی پکار نکاح د سره کوم. هغه ابو طلحه ته خدای پاک د دې ښځې د برکت نه اسلام ور نصیب کوم. نو نبی علیہ السلام لروان شو، وی حضور پاک د صحابه سره ناستو دی ور مخامخ شو، چې ور مخامخ شو نو نبی علیہ السلام صحابه ته او فرمایل وی الک خبر یې وینا وی ما ته د ابو طلحه په تندي کې د اسلام رڼا ښکاري، دې تندي کې ما ته د مسلمانۍ او د اسلام رڼا ښکاري. نو چې دی راغی وی د الله رسول زه خو مسلمانېږم، ما ته د اسلام چلو خایا. حضور پاک ورته کلمه شهادت وې او خدای پاک مسلمان دا ردی خزی بنکت. که بلا خزوی نو حالانکه دغه زمانه کې د کافر سره نکاح حرام نه و، دا ردی خپل شوقو چې د کافر سره نکاح کول نه غواړم. د دین وروسته د کافر سره نکاح حرام شوی ده. دغه وخت پورې د مسلمان او د کافر په منځ کې، د مسلمان خزه او د کافر په منځ کې نکاح جایز و، حلال ورسته حرام شوی ده. نو کبل خزه او ابو طلحه غوندې سړی ما غواړي خامخا نکاح پکار ده. یاره زه بیا به وروستو د اسلام دعوت ورکوم خو اوس ورسره نکاح پکار ده، لیکن هغې شرط سو چې اس نه دي پکار، نیکه ښځه دې ته وایي. نو خدای پاک هغې سره مدد وکړو او هغه قیمتي سړی خدای پاک مسلمان کړ. د هغې نه پس
خاوند مسلمان شو. او دا حضرت انس دا د دې ام سلیم زوی دا ابو طلحه خپل پلار نو د میرانه پلارو. حضور پاک یو ځل صحابه ته و فرمایل ویرا یو اخیار معشوم پکار چې د ما خدمت وکي. دغه د نبی علیہ السلام خپل ځامن خونو ابو طلحه ام سلیم ته وی نبی علیہ السلام وی چې یو اخیار لک پکا چې د ما خدمت وکي. ابو طلحه دا انس ولا نه بوزه زمونږ دا بچي دا خو ډېر لوی خبره چې د ما بچي د حضور پاک خدمت وکي. وی ډېر خدا نو دا انس ولا بوته وی دا الله رسول دا انس ډېر خيار دی او قابل دی او پوی دی او عمر املک دی لس کالا عمر دی بستا خدمت وکي. حضرت انس وی لس کالا می د حضور پاک خدمت وکړه. وی قسم دې ک په دې لس کالا ما ته اف قدریم ویلې که او کار بداسه چې مناسب به ما بنو کړي دې نه دی ویلې چې دا کار دی ولې نه دی کړي. او که یو کار برانه په غلطه کې غلط وشو دا به نه وي چې د شریعت غلطي بنه او اسه عرفي غلطي دا به نه وي چې دا دی ولې دا کار کړی. وی او ظلم مور رااله نو نبی علیہ السلام ته چې دا الله رسول انس خادم وکا انس تا خادم دی ادعو له دل دعا وکا دعا ولو کستا خادم دی. نو حضور پاک لا سوچت کړ اللهم بارک له فی ماله و عمره و ولده. دا سے دوے ولو کړه چې رنگه کرنګ وی خدای د انس په عمر کې او په مال او په اولاد کې برکت پیدا کړي. دعا ولګی دا حضرت دا ګوره د مور برکت دی. مور وته وی چې دعا وته وکا دا مور حضرت انس وی زما د مور په جماعت حضور پاک دعا وکړه او درې والا دعاګانې ما قبولې ولیدل. اسنګا وی په مدینه کې د خلکو باغ یو ځل میوه کوي او زما باغ په کال کې دو ځله میوه کوي. دا زما د مال برکت دی. او د عمر برکت می سره وی د سلونه می عمر اورېدل دي او اختمم لا تور دی او غاخونه من پوره دي. او د اولاد برکت می سره وی په خپل جل تر اوسه پورې می دو کم سل بچی ولیدل زامن او وسی او کړه وسی ها دو کم سل می ولیدل او نور خبره چالو ده ان شاء الله چې دینه به خدای نور شي. دا درینه کې مور برکت چې حضور پاک ته دعا والا مجاهد سمره ده جهادي خدمات په غزوه احد کې چې کله مسلمانانو باندې نپوټي غوندي غلطي وشو او کافرو په لپاره اوچته شو او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو. نو صحابه وی ما د مدینه خزر امن لیکل پته ولګی چې صحابه شهیدان او زخمیان شو. نو د مدینه نه خزر امن لیکل د غازیانو خدمت او د شهیدانو خدمت لا وی قسم دی ما ام سلیم ولیدله او بیبی عائشه می ولیدله چې شاه باندې د ابو مشکونه ډک ډک را چلول او په منډه راتل نو لنګونه روچت کړیو او د خپو د لاندې پازیب دا خد چې کم خپو تا چي اما په خپل سترګو لیدل. دغه زمانہ لا د حجاب او د پردې حکمونه نو نازل شوی د مخ دا پرده بنو نور بزنانه ځان نور وجود پټاو خلاصونه خپې مخ به یو بل لیدل رست بیا حکم نازل شوی دی. وی قسم دې ما دا دواړه بیبیانی ولیدلې چې دی به دا مشکونه په ملا ډک ټک را چلول او د زخمیانو په خوله کې به وبا چولې او بیا به منډې کړلې بیا به مشکونه را ډکړل او د زخمیانو د مجاهدینو په خوله کې به وبا چولې. وی دا ما پر سترګو ام سلیم او بیبي عائشه صدیقه او د غزوه تبوک په موقع خاوندیم دی او دام تلی ده حالانکه خد جهاد لنه دی خودی با خاوندانو سره د خدمت تفارت دی یا ساری با سیراب کیا نور کارونه. وی دا اوس ولاړه ده ام سلیم او خنجر و سره دی دو مخی دی چاړه. ابو طلحه وی ما ورته چې ام سلیم په دې څه کې وی دا می ساتل دی ګورم اسنه چې یو کافر راشي په پیغمبر علی السلام حمله ونکي دیلا ولاړه مچ کافر سو په پیغمبر علی السلام راتل نو خېټه کې بوله دا خنجر منډم حالانکه خاوند په جنگ کې شریک دی دی وتهونه چې دا ستاده پاره ولاړ چې پتا سو راشي او زه په دا منډم دا خنجر په خېټه دیونه بلکې دی وی چې نه حضور پاک د پاره ولاړ ابو طلحه الله نبی علیہ السلام ته الوی بيد الله رسوله دما خدا ام سلیم قسطا سوکه ته ولاړه وی خندل خدا سوکه
او خنجر وسره دی او چې کوم کافر نبی علیہ السلام تراغه خېټه کې به منډم. نبی علیہ السلام مسکی شو وی ورشه ام سلیم ته وایي چې الله زما د حفاظت لپاره کافی شوی دی، الله زما ذمہ داری غشته ده. والله سو یعصمک من الناس. نبی علیہ السلام تر دینه مخکې خدای دا حکم نازل کړو چې د خلکو نه بده ساتم. د مجاهدانه زندگی او د خاون سره وفا او مینه سونه او خيار خدای خو به خدایم خوشاله، خاون بم خوشاله، خاون سره بم خو وفا کوي. نو یو ځل خاون ته په سفر تلو، یو ماشوم بچیو الک والک هغه بیمار، خاون دې چې د سفر نه راغی نو دا ماشوم بچی مړ شو او روجه وا. نو دا دی الکی وای چې کوس دی خاون ته الویم چې زوی دې مړ دی، نو دا خو روجم دا غریب بس کوي او دی په فریاد کې شي او ټیمم نا وخت دی وخت خخیګم نه او خاون مې ډیر عمر بار د سنور ضرورت او تقاضاګانې به وي. نو بس کوټه کې خاون دی کوټه ته دن او صادره ماشوم بچي کوټه ته دن نک او صادره په واچ چې خاون دی څنګه راغی تاسو کو کیف الولد ماشوم څنګه دی بچي مې څنګه دی په هو اسکنو په خسریا هغه په قلار شوی دی. د دې مطلب دا چې مړ دی چې ماشوم مړ شي د دردونو په قلار شي. خاون دی توریه وته وای خاون دی دا مطلب واغه چې جوړ شوی دی هو اسکنو په قلار شوی دی. نو زر ولدی دا روجمات د ډوډۍ تنظیم روجه ما تک له خوراک کې خوړه کدا علی وته مخګر به خوراک کم دی خو او خاون دی ډیره مدبر نو دی خپل ډول سنگار مو او دا خاون چې کوم ضرورت یې غي پوره کړل. نو خاون دی ود شو ګور بیا متعل نه وای پرې د ستړي ستومان راغلی دی چې دا خاون به خوب وکي دیته نه کا خدا د دې زمانه خدا نو په مخسر به راتلو سره وته ټکولیو یا غزوې مې مل شوی دی خدا صبر کم دی کول شي او خاون به غریب نه روجم پر جماعتي پېښوي او ستړي ستومان براغلی نه به خوب کړ. خاون دې خمددار خوب وکړ نو تهجد له پخپلم پاسې دو خاون دې پاسې نو چې تهجد وکړل تهجد تم پرې خاو دا او سار منزل ته نو یې سړی یو خبره تک وای ام سلیم سره یره یو خزدا هغه له چا امانت ورکړو او بیا ته هغه انسان خپل امانت غواړي او دا خزه فریاد کوي نه ور کوي دا څنګه خزه وی دا خړې ربي وقوفه خزه چې امانت ولا چا ورکو او واپس ته غواړي نو دا واپس ولې خپکیږي دا خو پر دې امانت شری ور دي کی ولا کنه او کنه ور کوي وی قمق له خزه ربي وقوفه خزه وی خستاغه بچی مونږ له خدای امانت را کړو او الله خپل امانت واپس غشته نو مونږ واپس ګوروس نه خپکیږو دغه د خدای امانت ته مونږ په صبر کو. خاوند غږمونه کو ماشوم بچو سترګو کیو بيدل غږونه کو او ورشه سوکرا ولا چې هغه ماشوم پټ کی لال حضور پاک ته علمه هر الله رسوله زما بچي په کوټه کې مړ پروتو او ما خوبونه کول ډوډۍ مې خوړ او د خاون سره مې خپل تقاضا پوره کړل او ټول شپه بیا تهجد نو بیا را تخد سار الوي ګناګار شوی خو بنیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متدعا کړه اللهم بارک لهما فی لیل بارک لكما فی لیلتکما اللهم بارک لهما فی لیلتهما. خدای د دې ابو طلحه او د خزه په دا شپه کې چې دوی سکړی دي نو خدای ته پکې ولا برکت پیدا کړي. دونه په حضور پاک خوشاله شو داسې خزه داسې مسلمانه خزه داسې دینداره خزه د خاون داسې تابعدار خزه خاون دې پټي خپنک پټي پریشان نک او د خاون ضرورت هم پورا کړ دې ته نه که خزه وای. نو نبی کریم حضرت جابر فرمای رضی اللہ عنہ ابو نعیم اصفهانی دا حدیث په یو کتاب پل کې لوړ دی حلیۃ الاولیاء. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام فرمای چې زه جنت ته لاړم او جنتونه مې ولیدل الله
نو په جنت کې دنه مې د ابو طلحه ښځه ام سلیم رمیسا مو لیدله په دنیا کې جنتي ښځه دا ما لیدله او دومره د حضور پاک سره مینه وه چې پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې به د چا کور ته هم نه تله دې کور ته به ته او چې د دې کور ته به لاړ نو هلته کې به باقاعده خوب هم کو د غرمې خوب به هم دې کره کو یو ځل نبی علیه السلام دې کره تللی نو ګرمي وه نو په پیغمبر علیه السلام مبارک خوله را ماته شوې وه نو دا راله یو شیشې را واغېسته یو بوتل او د حضور پاک هغه خولې مبارکې ته یې داسې ونیول چې دا ساسکي به پکې را پرېوځي نو چې نبی علیه السلام راویښ شو ویې کتل ام سلیم سره شیشه د بوتل وی ما هذا یا ام دا څه شی دی ام سلیم وی صاحب دا ما بوتل راغشتی دی ستا دا خوله پکې را جمع کوم نو د هغه د دارو دپاره به استعمالو او که چېرته واده خادی لزم نو د خوشبویۍ دپاره به استعمالو نو پیغمبر علیه السلام خبره رد نکړه شیشه تې واغېسته او په تندي باندې ګوته کېښوده هغه ټوله خوله پکې رانه چوڼ کړه ایواله ام سلیم حضرت ام سلیم وی قسم دی چې مونږ کره به څوک هم ناجوړه شو نو ما به هغه شیشه را واغېسته او په اوبو کې به مې کېښوده هغه خوله نه شیشه چې کومه شیشې کې دننه خوله پرته وه اوبه به مې په مریض اوس کړی خدای پاک به مریض جوړو او چې کله به مدینه کې وادو نو ما به یو پوټې غوندې ساس کې د دې خولې نه را واغېسته او په ځان به مې پورې کړ وی ناشنا خوشبو به رانتله وی ما ته به د مدینې ښځو وی چې ام سلیم دا خوشبو د کوم ځای پیدا کړې ده مونږ ته هم دا دوکان وښایه دا د کوم ځای خوشبو ده ستا نه خو دې ټول کور کې خوشبویي خوره ده وی ما وی چې دا د دوکان خوشبو نه ده دا د لرګي نه چوڼ شوی رس نه دی او دا د ګلونو خوشبو نه ده دا د محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې خوشبو ده دومره هوښیاره ښځه دومره نیکه ښځه نو زمارونو یو ځل ابو طلحه رضی الله عنه راغی او دی ام سلیم ته وی ام سلیم وی قسم دی د پیغمبر علیه السلام په وجود کې مې د لوږې سر ولیدم ډېر زیات اوږې دی وی صبر مې نه شو کولی را پاسېدم څه شته نه نو داسې یو څو ټوټې وې د اوربشو د ډوډۍ وی دغه لږه غوندې یو څو ټوکړې ډوډۍ ده حضرت انس ته ورکړه د خپل زوی له چې کوم د حضور پاک خادم و وی بچې راشه دا یوسه نبی علیه السلام له نو دا چلی وکړه چې هغه ډوډۍ والا د لوپټۍ یو ګوټ پورې وتړلې او بیا هغه لوپټه را واغېسته انس ته یې ترخ کې ومنډله او د لوپټۍ دا باقي طرف یې ولا سر نه تاو کړه وی دا یوسه نبی علیه السلام له پیغمبر علیه السلام به پوه شي چې دوی کره همدغه لږه ډوډۍ ده نو که بیا په خپله خوري که صحابو له هم ورکوي نو چې حضرت انس راغی ترخ کې په لوپټه کې ډوډۍ تړلې وه او خو پوه شوي مو چې ابو طلحه کور ته لاړ نو نبی علیه السلام د حضرت انس ته تپوس وکړو ارسلک ابو طلحه ابو طلحه را لېږلې انسه وی نعم او لطعام ډوډۍ له را لېږلې ډوډۍ در کړې ده وی ښځه کور ته زمونږ درلو او صحابو ته وی چې څومره یې ټول پاسه صحابه روان شو انس لاړ او ابو طلحه ته الوی بابا حضور پاک خدان سره ټول صحابه راوسته هغه لاړ کور مرد ښځې ته الوی مسلم نبی علیہ السلام خدان سره ټول صحابه را په مخه کړل بس وی چې څه کوي نو اوس مونږ خو دغه ډوډۍ ورته مښولل رسوا نه شو ابو طلحه راغی نبی علیہ السلام ته په لاره ورته غاړه چې کور ته ورغی ام سلیم ته وی ام سلیم د خوراک پکې څه شته تاسو کره کور کې وی صاحب دا یو د سرمنې تیلی ده او لږ غوندې غوړي پکې دي وی راوړه هغه ډوډۍ راواغېسته هغه څلور پنځه ټوټې وې ډوډۍ نه څلور پنځه ټوکړې وې او د اوربشو هغې په لوښي کې چوره کړه او هغه د سرمنې لوښي کې چې کوم غوړي و هغه یې پرې رانه چوڼ کړل هغه غوړي پرې د پاسه نه چوڼ کړل او مبارکې ګوتې پکې ووالې او سالفاظې وې پکې چوف کړلې او وی داسې وکړه ورشه لس کسانو ته ووایه چې را دن نه شي لس را دن نه شو هغې ډوډۍ خوړه واپس لاړل نور لس هغې ډوډۍ خوړه نور لس درې نیم سوه کسان پې ماړه شو په هغه ډوډۍ او خانک و مقصې د ډوډۍ ډک پروت دی
ام سلیم راشه دا ډوډۍ واپس یوځه موږ له خدای روزي راکړو. دومره نیک بني آدم پوره ښځه چې نیکه او دینداره نو دا خاون به هم ترې خوشحاله ولې د خاون تابعداري به کوي. حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کومه ښځه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها د خپل خاون تابعداري کوي. دا د خاون تابعداري شو نو خاون به ترې خوشحاله دعا به ورته کوي سخر خواښې به ترې خوشحاله اندروریانې به ترې خوشحاله بچي به ترې خوشحاله رب به ترې خوشحاله. نو چې رب ذوالجلال د چا نه خوشحاله نو مینې خو د خدای انسان په زړونو کې خدای چې خدای ته خوشحاله شو نو د سخر خواښې ګاونډیانو رشته دارانو په زړه کې به ورسره خدای پاک مینه پیدا کړي. او چې د خاوند نافرمانه د تابعداره نه ده نو الله ته خفه دی. یو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي وی کما ښځه چې خاوند خفه کوي نو د دې خاوند چې په جنت کې کمې ښځې دي حورې هغې ورته خیرې کوي هغې ورته قاتلک الله وی ای ښځې خدای دې هلاکه که زمونږ دا خاوند ګوره هغه حورې وی وی زمونږ دا خاوند خو د یو څو ورځو تا سره میلمه دی او زر به د نه جدا شي مونږ له به راځي نو مردارې میلمه ولې خفه کې خیرې ورته کوي د جنت حورې دې ښځې ته چې کومه ښځه د خاوند تابعداري نه کوي. نو ولې خاوند به هم ښځې سره ظلم نه کوي دا هم پکې شته دا نه چې ګنې یوازې ښځه به د خاوند تابعداري کوي او خاوند به ورسره ظلمونه کوي نه خاوند به هم ظلم نه کوي چې د خاوند تابعدار ني فرشتې ورته خیرې کوي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمائے دا د حضور پاک حدیث ته وی کما خدا چې خاوند ته خپي دې خزي باندې فرشتي لعنت وای د خدای لعنت په وريږي بلې خاوند خپکه نو خاوند باندې خپکه. او حضور پاک فرمایي لو كنت امرا احدا ان يسجد احد لاحد کما حکم کو یو چې یو سړی دی بل سړی ته سجده وکړي لامرت النساء ان يسجدن لبعولتهن نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوي. خو یاره د الله نه ما سوا بل چا ته سجده لګول حرام دی. نو چې ښځه نیکه دینداره ده نو خاوند خوشحاله الله خوشحاله فرشتې خوشحاله او بچی به بچو به هم ښه تربیت کېږي ماحول به هم د کورټې کې. او چې ښځه بدعمله ده او نیکه نه ده نو الله خفه فرشتې خفه د خدای لعنت پرې ورېږي او بچي به هم بدعمله لویږي. د یو نیکې ښځې واقعه درته بله ویم. یو ښځه وه د حسن بصري رحمت الله علیه مریده وه خاوند یې مړ شو یو بچی ته پاتې شو. بچی چې لوی شو نو چې دا د یتیمانان چې وي که نه دي باندې خلک رحم کوي مور هم وله ډب نه ورکوي یتیم له رحم پې کوي ګاونډیان هم وله ډب نه ورکوي یتیم له رحم پې کوي او رشتهداران هم یره یتیم دی ډب وله مه ورکوي. نو دا ماشوم دا یتیم که دین سره توجه پیدا شو خو ښه خو که دین سره توجه پیدا نه شو نو دی بیا لږ نیازبینې نو دی روانکارې لویږي لوپر شي اکثر. نو دا لږ ورو دی خو یتیمو چا به ډب نه ورکو پلار نو دی داسې روانکارې لوی شو لوپر. د پلار چې څومره مال و ابې خرڅو ځمکې جایدادونه او په چنګ رباب پې ارس دوړه کون. مور یې بوډۍ ښځه وه د حسن بصري رحمت الله علیه مریده داسې مریده نه چې ګډون دې کوي یا لاس دې ور وړي د پردې نه پورې غاړه به ښځې راتلې هغې به ورته دین خو وظایف پې ښول. حسن بصري صاحب یوازې صوفي نو هغه صوفي مو نیک سړی مو او ورسره د احادیثو لوی استاد مو ګورې زمونږ په دې صحاحو کې د احادیثو کتابونو کې ردنه ډېر زیات احادیث نقل دي او د فقه لوی امام تیر شوی دی. نو دا مور د حسن بصري صاحب له مطلع دا زوی به هم کله به ورته استاد جي زما دې زوی ته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت کو خو داسې لوپره لږ باندې نصیحت کم نه اثر کوي. کله به یې ډوډۍ وکړه حسن بصري به یې راوغوښته استاد جي زما دې زوی ته دعا وکړه دعا به یې ورته وکړه دې زوی له مې وظیفه ورکړه وظایف به یې ورکړل خو هغه بدبخت او نه به هغه وظیفې کولې نه د حسن بصري صاحب په خبر عمل کو
هم اقلو پرو پسې بګرځېده او چې د پلار څومره جایداد او مال او دی ټول دوړه که مور نه څوک چې تیارېږي نو پر شو اخره کې خدای پاک راونیو ناجوړی خدای پاک انسان له مهلت ورکوي خو اخره کې راونیسي چې راوینیوه الله پاک بیمار یې که او داسې په مرض اخته که چې چا سره په دغه زمانه کې علاج نه چې څه باقي څه پاتې و مور یې وله په علاجو لګول دقه یو کور پاتې شو باقي کټ پودي هر څه لاړل ختم شو اوس نور څه شته هم نه چې د په علاج وي ډاکټرانو ټول وی چې بس دې ختم دی مور خو بیا مور یې نه که او ډاکټران طبیبان د هغه زمانې چې څومره ټول درته وایي چې بس مرې زویه د خدای خاطر وکړه اوس خو توبه وباسه که نه او ته څه وایي وی مورې توبه وباسم خو په یو شرط که حسن بصري صاحب ماله راولې ځکه ما ډېر خفه کړی دی که هغه راولې د هغه په لاس توبه وباسم خو مورې زه خو څمرم زما توبه به خدای قبوله کړي که نه ما خو د دنیا یو کار نیک نه دی کړی ما خو ټوله ژوند په لوفرۍ او په چنګ او په رباب او په شرابونو کې تېر کړی ما توبه به قبوله شي که نه بچې الله د هر چا توبه قبله خدای پاک ته چې څوک هم توبه وباسي نو الله توبه د مسلمان بنده قبلی او خدای پاک مهربانه بادشاه دی بچې بل څه شته نه بې توبې نه نو باسه وی نه بس که حسن بصري صاحب راولې او هغه ما ته ووایي چې یو توبه وباسه خدای دې بخي نو زه بیا توبه وباسم دې غریب یې ضرب ورقه په سر کړم حسن بصري صاحب پسې لاړم استاد یې هغه زوی مې د مرګ په کشمکش کې دی او ډاکټران وایي چې بس نور ژوند یې نشته او زه شپه ورځ ورته نصیحت کوم اوس پې نصیحت لږ غوندې اثر وکړه نو زما زوی توبه وباسي خدای شرط لګولی دی چې ما له به حسن بصري صاحب راولي مهرباني وکړه راسره لاړ شه وی زه ستا زوی له نور زه نه ځم بس هغه خو زما ډېر وخت خراب کړی زړه یې راله چولی کله ورته کور ته د نصیحت کوه کله دلته نصیحت کوه کله وظیفې ورکوه کله دعاګانې کوه اوس چې د برمونو پرېوت اوس ما پسې راځې ځه خدای دې مردار کړي چې بلکل ما ته د زوی دی ونه وی ټول عمر یې په لوپرور کې تېر کړ اوس 2 منټه ژوند پاتې دی نو هغه توبې به قبلېږي نه درځم او ګور یو خبره ذهن کې واچوه که زوی دې مړ شوم به ما پسې نه راځي په دې سپېره زه جنازه هم نه کوم هغلته کې چې څه ورسره کوې که اوس جنازه هم پې نه کوم مور را روانه شوه او اوښکې بیګې په لوپټه ځان له مخ پاک کړی ای زویه ما درته نه وې چې سم شو توبه وباسه دې حد ته دې ګناه ورسېده چې زما استاد ستا له سره سترګې هم نه لګوي او زما استاد څونه نصیحتونه تا ته کول ظالمه څومره دعاګانې درته کړې څومره وظیفې یې در کړي دي څومره حدیث یې درته ښودلی دي نو چې ستا هغه وخت سره په عمل نه کو استاد مې وایي چې ما له وخت مه ضایع کوه نور ورته نه ویم او بلکې استاد مې وایي که مړ شو جنازې له به مې هم نه غواړې زویه دې حد ته ورسېد ستا جنازې نه هم داسې لوی نیک سړی انکار کوي زویه څه وایي وایي مورې بلکل ستا استاد شټیک وایي ما خپل عمر د خدای په تابعدارۍ کې نه دی تېر کړی ما خپل عمر د شیطان تابعدارۍ کې تېر کړی ستا استاد ما ته هر قسمه نصیحتونه وکړل او ما ستا د استاد یو نصیحت هم نه دی قبول کړی اوس ما ته هم پته ده چې زما 10 منټه 15 منټه ژوند دی خبرو نه مو وتم نو زما دا ټول عمر دا ګناهونه به په دې 15 منټه څنګه خدای وبخي په دې توبو خدای له خو زه دوکه نشم ورکولی خو مور یو چل وکړه بس ما له چې جنازې له څوک هم راونه غواړي چې زه مړ شم او ما له غسل هم به نه راکې او کفن به هم نه راکې او نه به راله قبر کنې او نه به چاته زما را جنازې وې ځکه ما ته پته ده چې زما نه سوخېږي نو د خدای عذاب په ما شروع دی بس بل څه شته دی ما به د مسلمانانو مقبره کې هم نه خښې که د مسلمانانو مقبره کې دې خښ کړم نو زما د چغو نه به مسلمانانو ته هم تکلیف وي زه به هغه چغې وام د خدای په عذاب چې ما نه به ګیر چاپېره مړیم په غم کې پراتې نو د خدای خاطر وکړه مورې زه ډېرې سزا مستحق یم چې ما له خدای راکړي دنیا کې راکړه په بیمارۍ کې اچولې ما ته پته را ځن کدن کې زما عذاب شروع کېدو والا دی بس یو چل به وکړې مورې دلته خو مې پرېښودی نه شي بین به رانه ځي خو چې ساه مې ووته نو ډېر ټپ شوی یم وجود کې مې
غوښه نشته دا لوپټه به دې راوالی زما دا خپه به پې وتړې او را به مې کاږي ته مې راښکې شي وجود مې دومره نه دی پاتې او چېرته یو ډنډې ته مې وغورځوه چې بس ستا د نظر نه خواشم چې ته را باندې نه خفه کېږي یو ډنډې ته مې وغورځوه هېڅوک جنازه او کفن دفن چې په ما بلکل ونه کې زه هغه ګناهګار یم ما دومره خدای خفه کړی دی دومره مې خدای خفه کړی دی خپل رب کوم رب چې ما له ژونده ورسره کړي چې بس نو ما چې زه مړ شم ما ته پتر ماله به خدای داسې عذاب راکړي چا له به یې نه ورکړي او دا د خدای دغه نه دی دا زما خپله غلطي او زما خپله ګناه ده بس لوپټه به مې خپه کې چې او راکاږې به مې او بس یو ډنډه کې مې وغورځوم چې دا خبرې وکړې د دې هلک نه سا وخته بس مرغه خو مور د په ژړا شو چې خدای پاکه دا څوک م اوس زوی مې دا وصیت وکړه زه به څنګه زوی په لوپټه کې تړم او راکاږم بیا ډنډې ته به یې غورځوم ډنډې ته وغورځوم خو دا سپي او پیشوګان به یې خوري زمات بچي دې ته ورسېد جاړي چې خدای څوک هم دی کې دروازه وډبېده چې دروازه وډبېده دې اواز ورکړه څوک یې وی زه حسن بصري یم ستا استاد جي اوس راغلی چې زما بچی بې توبې لاړه زما بچی په زړه ستا د ملاقات ارمان یې وړه یو 10 منټه مخکې نه شوې راتلی زما بچی ستا په لاس توبه ستا نو ته ولې نه راتلی استاد جي اوس راغلی چې زما بچی ټول ارمانونه په زړه یې وړل زما بچی عذاب له لاړ توبه ستې خدای به پرې رحم کړی زما بچی د خدای قهر له لاړ عذاب له لاړ اوس راغلی لږ مخکې نه شوې راتلی زما زوی اخر وخت کې ستا امید وکړه ستا تمنا وکړه او ته اوس راغلی وخت دې نه شوې راتلی ګیله خلک استاذ ته کوي پیر ته کوي غریبه جاړي ګیله منه ده زما زوی سره به خدای څه کوي دې سره څوک هم دې زوی سره مې او خو بې توبې لاړ حسن بصري ورته وي توبه دې زوی ستې ده قبوله ده حدیث کې راځي الندم توبه یو خو زمونږ د غوږونو توبه ده توبه 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 نه چې زړه کې سړی ستومانه شي بس دا توبه ده لاره وکړه ستا زوی له راغلیم غسل په خپله ورکوم کفن په خپله ورکوم جنازم پې کوم قبر ته به یم ښکته کوم لاره کوه ولې وختي نه راتلی چې اوس راځې استاد جلو شو وی چې ته رالې بزوده شوم په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله مې ولیده وی ما ته الله را نه ګیله وکړه حسن بصري ته څنګه زمونږ دوست دی ولا دوستانې دعوې کې چې زما را دوست ته جنازې نه انکار کې دعوه زما را دوستانې کې او زما د دوست ته جنازې نه انکار کې شابه زر ورشه غسل بم ورکې قبر بم کنه قبر ته بم ښکته کې جنازه بم پې کې ګوره نو توبه د زړه توبه ده زړه کې سړی په دې چې زړه کې دې ده و چې خدایه زه خو ډېر ګناهګار یم او خدای چې مړ شم چې ته ما سره څه کې او دا زما غلطي ده خدای چې ما ګناه کړې ده بس دا توبه ده الندم توبتون ستومانتیا په ګناه ردی نه بهترینه توبه بله نشته لیکن د دې الګ په توبه کې د چا دخل او د نیکې مور که بدعمله مور وي نو دغه وخت به وله ډاکټر راغوښتی طبیب به ورته کېنوي که بدعمله مور وي دغه وخت به ورته څه وي ای زویا ما پیژنې مونږ خو دې مړو ته چې ناست اکثر او دا بیماري پلان کې پیژنې دا څوک راغی خپه وړقوه خپه وړقوله ښه ته لاس وړقوه لاس یې وړقوه لا پیژنې غریب چې ته معمولي غوندې سترګه وره هلکه ویې پیژندې ښه مونږ دې وخت کې دا خبرې کا پیژنې پیژنګلو پرېږده اتیا کاله پیژنګلو کې تېر کل کلمې شهادت ورته ووایه نیک بخته اړو څوک دې ولې پیژنې ذکر ورته وکړه الله ورته ور یاد کا د نشستن ولا ضرور وي او خو تکلیف ته نشستن پرېږده چې لږ تکلیف پې تېر شي خدای ګناه راځي خدای مرتبه بلندوي ټول عمر په راحته کې تېر کړي دي نیمه ګنټه درې پاوه دې په تکلیف کې تېر کړي چلو شو په نشه کې ته سامو باسه نیکه مور چې دقه سوی دې ته نیکه مور وي زنانه چې نیکه شوه او مور نیکه شوه بس ټول سیستم دې ټیک دی زنانه چې کله بدعمله شوه هر څه تباه برباد دي نیکه ښځه دقې ته وه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه ده هغه خو به د شپې ګشتونه کول ګرځېده به د خپل رعیت حالات به معلومول بلا رضی د کور دننه جړه اواز یې د شور اواز یې واورېد دا څه ورته ویلې کېږي د جګړې
ودرېد. اوس لور او مور یو بل سره نښتي. مور دې لور ته وایي دې پایو کې لګي اوبه واچوه. لور ورته وایي نه مور اوبه وانهچې. ولې؟ وی عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی دی چې که چا په پایو کې اوبه واچولې سزا به ورکړو. ټګي ده، دوکه ده. مور ورته څه وایي؟ وی بچې دلته عمر کم دی موږ نه څه خبرېږي. وی مورې که عمر نشته د عمر خدای خو شته که نه؟ د عمر الله خو رانه خبرېږي که نه؟ دې ته نیکه جینۍ وایي. د عمر خدای رانه خبرېږي که عمر نشته. حضرت عمر دا خبرې واورېدې، په دروازې نه خو معلومه کړه چې کور ته لاړ. بیبي ته یې ویې دلته راشه دې زوی له ښځه کوم. ډېره ښه ده. وی یو کور مې صحیح کړی ته لاړ شه پلانکې کوڅه کې دې خوا نمبر دروازې ده. چې هغه لاړه واپس راله. یو جینۍ را معلومات واله چې دی چاله ورکړې ده که نه، چې واپس راله. وي سړي هغه جینۍ خو کوېدن نه ده، چاله نه ده ورکړې، وا خو ګډو چیلو والا دي، شپونکیان دي. وی نورې خبرې پرېږده، شپونکیان مونکیان هر څه چې دي، خو دا جینۍ چاله نه ده ورکړې. و ته به شپونکی کې امیر المؤمنین، ته خو د مسلمانانو بادشاه او د حضور پاک دویم خلیفه، نو ګډو چیلو والا لور بکې. وی نورې خبرې پرېږده، د هغه جینۍ دین ما بېګا لیدی دی، د هغه اسلام مې لیدی دی. زه دین ته ګورم، اسلام ته ګورم. زوی سره مشوره کوم. زوی یې راوغوښته، عاصمه بچې واده ده لکو. بابا ستا خوښه ده. یو جینۍ ده لکوم، خو جینۍ ما دینداري بېګا په خپله اورېدلې ده. جینۍ په زړه کې خدای پروت دی، د خدای یاره پرته ده. نور ګورې ګډو چیلو والا دي. بابا چې ستا څوک خوښي، ماله مالدار کور پرېږده، ماله ځمکو والا کور پرېږده، دغه ګډو والا فک ته خو چې دیندارئ. بچې دینداري ما بېګا لیدله، زه یې لیدې نو ما وی خدای شته. هغه جینۍ والا په نکاح کړه. الله څه کوي ګوره، هلک هم د عمر زوی دی نیک، او جینۍ هم دینداره ده. خدای پاک هغه جینۍ د عمر ابن عبدالعزیز نیا جوړه کړه. د هغې په اولاد کې خدای عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړی پیدا کړي. د عمر ابن عبدالعزیز نیا شوه. هغه عمر ابن عبدالعزیز چې په عدالت کې د صحابو نه پس یو مثال او یو نمونه وه. داسې نمونه وه په عدالت کې. د هغه په وخت کې شرمخ په چیلو حمله نه ده کړې. چې کله مړ شو هغه وخت کې په یو صحرا کې دشت و بیابان کې شرمخ په چیلې حمله وکړه. چیلې ماته کړه. چې ماته کړه نو شپونکي وی انا لله و انا الیه راجعون. مات عمر بن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. انا لله وی. مرګري ورته وی تا ته څه پته ولګېده؟ موږ خو دشت و بیابان کې یو، هغه زمانه کې خو موبایل او ټلیفون خو نه اخبارونو، تا ته څه پته ولګېدله؟ وی چې د کله نن بادشاه شروع شوې ده، نو زما ګډو چیلو سره شرمخان یو ځای سري. شرمخ چېرته زموږ په ګډو چیلو حمله نه ده کړې. اوس چې شرمخ حمله وکړه زه پوه شوم چې د عدالت حکومت ختم شوی دی. د عدل چې معلومات یې واخېستل بعینه اقه ټیم د عمر ابن عبدالعزیز ساه ختلی وه. 3.5 کاله حکومت یې کړې، 3.5 کاله. او چې کله حکومت ورته میلاو شو، د حکومت نه مخکې به یو جوړه سار اغوسته او یو ماښام، او داسې قیمتي جامې به یې اغوستې چې دا قیمتي جامې به په زرګونو درهم به کېدلې. او چې کله بادشاهي ور په غاړه شو نو ښځه یې کېنوله. د ښځې نوم یې فاطمه و. وی فاطمې دلته راشه. وی داسې کار دی که دی خوښوي چې طلاق دله درکړم. وی سړیه چې خدای را باندې روز راوسته نو اوس ماله طلاق راکې. خدای بادشاه کړې نو طلاق راکې. اوسه پورې مې د خدمت کو چې اوس خدای روز راوسته طلاق راکې. وی نه داسې خبره نه ده، خو په ما د مسلمانانو ډېر لوی بار په سر را پرېوته. ستا حق نشم ادا کولی، ما نه خواهشات تښتېدلي، نو ستا حق نشم پوره کولی. نو قیامت پر ورځ برانه خدای بیا ستا د حق تپوس کوي. نو طلاق په دې وجه نه درکوم چې زما نه خوښه، که ما سره ګزاره کولی شي ښه پخه، که نه شي کولی، خو ګورې ستا حق نشم پوره کولی. دومره بوج د مسلمانانو زما په سر را پروت دی. ښځه ورته څه وایي؟ وی سړیه زه د خپل حق تپوس بلکل نه کوم، خو د طلاق دا نوم را باندې مېږده، طلاق منع کوم. وی ډېره ښه ده. وی ژوند را سره تېری؟ وی ښه داسې وکړه چې ستا را څومره جامې دي نو دا ستا رور تاله در کړي دي، پلار دی د بیت المال نه در کړي.
دا ټول راکه چې بیت المال کې واپس جمع کړو صرف یو جوړه مدان ته پرېږدي او چې څومره میلونه واله او کالی دي دا هیرې او جواهرات دا ټول به راکې بیت المال له به ورکوم دا د بیت المال ښځه هم سمه ښځه وایي بلکل سړیه تا سره به زه وفا کوم عمر ابن عبدالعزیز خپلې قیمتي جوړې بیت المال ته وقف کړې او د ښځې جامې کالی زیورات هیرې جواهرات دا ټول هر څه راواغېستل او د بیت المال چې کوم سیکرټري وغلی ورکړم وی دا بیت المال ته وقف ښځې وایي الله وی درې نیم کاله د مور د بادشاه نه پس یو ځای تیر شو د پاسه درې نیم کاله د بادشاه نه پس وی په دې درې نیم کاله کې دې ما ته نه رانږدې شوي او په دې درې نیم کاله کې داسې شپه نه راتېره چې د پکې ټوله شپه خدای ته جړا نه کړې یو ځل لور ته آواز وکړم ای لورې اوبه راوړه لور ته هم ګوره نو لورې رانله بیا آواز ورکړه فلان کې اوبه راوړه نو بیا غریب رانله بیا آواز ورکړه رانله نو ښځې ته وایي ښه زما لور دې حد ته ورسېده چې ما له اوبه قدرې نه راوړئ لور نو اوبه غواړم اوبه نه راکوئ ښځه ورته وایي بربنډه دله راشي کوټه کې د خو پرتوګې شلېدلی د غریبې او بل شته نه چې واچوي ځان له ګنډي چې هغه وګنډي نو راپابسي اوبه به دله راوالي دې ته ایمان وایي نو چې کله وفات شو نو د بیت المال سیکرټري ښځې له راغی فاطمې له وی فاطمې تا نه چې خاوند کم مال واغېسته او جامې او هیرې جواهرات او سره سپین اما ټول وړي دي او په بیت المال کې مې الماری کې جرنده کړي خاوند یې مړ شو او چاته پته هم نشته نو که دې خوښې چې دله واپس سر سره وړم ستا جامې هر څه محفوظ پراته دي دله به راوړم چاته پته نشته یو خاوند یو توزه خبرو خاوند لاړ دا ورته څه وایي نه زه به خپل مړ خاوند سره وفا کوم دغه بیت المال ته ما وقف کړی بیت المال بی او چې د خاوند په جون مې په کومو جامو کې جون تېرو د خاوند د مر نه پس په دغه جامو کې جون تېرو نیکه ښځه به د خاوند سره په جون نه وفا کوي او په مرګ به هم وفا کوي مرګ نه پس هم نو ښځه به د شریعت په دایره کې دننه جون تېری دا به هم خوشحالي الله به هم ترې خوشحاله ښځې به د بربنډتوب جون نه تېری قرآن شریف کې الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى ای ښځو کورونو کې دننه کښېنئ پښتانه وي ښځې له یا کور او یا ګور ډېره ښکلې خبره کړې او که بار ته وځې نو د جاهلیت د زمانې په شان بنوځې جاهلیت کې به ښځې بار بربنډې ګرځېدې بربنډې به نه ګرځې لاس به پټ ساتئ خپې به پټې ساتئ وجود به پټ ساتئ مخ به پټ ساتئ چال به داسې نه کوي چې سړي ځان ته رامایل کړي او چې د کور نه بار ښځه وځي نو خوشبو به نه پورې کوي کور کې دننه دې پورې کوي حضور پاک فرمایي د ښځې او د سړي په خوشبویه کې فرق دی سړی به هغه خوشبو پورې کوي چې رنګ پکې نه او بوی پکې وي او ښځه به هغه خوشبو پورې کوي چې په هغې کې رنګ وي او بوی پکې نه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الآیه او د ډول زینه لکه لیچې شوې مری شوه سر شوه دا به صرف خاون ورته کتی شي زویم ورته کتی شي پلارم ورته کتی شي رورم ورته کتی شي خورییم ورته کتی شي روارم ورته کتی شي د چا سره مستقل نکاح نه کېږي غیر اختیاري سر ته ویښتو ته لاسونو ته لیچو تخپو ته نظر وکړه نو پروا نشته که چرته د شهوت په نظر به دا خلک هم ورته نه ګوري په کور کې دننه به هم دا کوشش کوي چې د مخ نه ما سوا نور اندامونه محفوظ وساتي پټ وساتي دا د ښځو ستر دی کله چې حکم نازل شو په قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ چې ښځو ته حکم وکړي یدنینا علیهن من جلابیبهن چې په ځان لوپټې واچوي نو د ښځو به لوپټې نه وي نو فټافټ ښځو څه چل وکړو د خپلو پړونو نه یې غاړې وشو کول پرې کړې پړونه یې خو ګټې که نه نو غاړې ته کټ کړې د هغې نه ځان له لوپټې جوړه کړې بورقو کې به ګرځېدې
لاسونو خپې به بالکل پټو د حیا نه. دقسې حکم اوس هم د ښځو دا نه چې ګنې هغه زمانه جدا و دا زمانه جدا ده. لیور سره د ماما زوی سره د ترور زوی سره د تره زوی سره لیور زوی سره دې خلکو سره به ځان له ګډون نه کوي او نه به دې خلکو سره په موټر سایکل سورېږي نه به لیور پلار کره بوځي. نن سبا ښځه لیور سره په موټر سایکل ناستې خېټې نه یې لاس راته وکړي. تره زوی سره ماما زوی تر ډاکټر له بوځم هلته بوځم او خاوندان هم به یې خوند لري په خپله ولې نه بوځي. د سترګو ګناه هم ګورې ګناه ده د غوږونو ګناه هم ګورې زنا ده د خولې ګناه هم ګورې زنا ده. لږ ګوره ژوند به موږ هم د شریعت په دایره کې تېرو زنانه به هم تېروي. شریعت د دایرې نه بار ژوند تېرول دا لویه ګناه ده او دا ډېر لوی جرم دی. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي نبی علیہ السلام په حدیث کې ارشاد فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې خپل پنځه منځونه او ښځې کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري کوي واحسنت فرجه او خپل اندامونه پټ ساتي د هغې حفاظت کوي نو فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه ور داخلېږي داخله دي شي په اسانه جنت ګټلی شي او که ګټي رب العالمین دې زموږ زنانه دینداري کړي او خدای پاک دې د حیا او د پردې او د برکت ژوند نصیب کړي. الله یې د بېعزتۍ او د بې پردګۍ نه زموږ زنانه محفوظ وساتي. زموږ خویندې زموږ لوڼه زموږ ښځې زموږ میندې دا د خدای پاک ټولې دینداره کړي. خدای دې حیا وساتي او الله یې د رسوایۍ د ژوند نه وساتي. الله یې زموږ بچي هم کامیاب کړي. بعضې کسان دوستان وفات شوي زموږ په دې دغه کې دا جاوید قاري صاحب تره مخکې وفات و نو کې چې الله تعالی مغفرت نصیب. دا زموږ د دیدار آباد هغه بادر حاجي صاحب د هغه زوی وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي. او زموږ د ملکانو کندې کې دا تلاوت احمد خان زوی وفات شوی الله دې وبخي. او زموږ د جمع یو ملګری دی دلته منزله راځي په دې انور کلي کې د هغه حاجي صاحب دی ټبر وفات شوی دی ریاض ډاکټر صاحب دی مور توګه چې الله مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. که څوک مریضان دي رب العالمین دې وله شفا ورکړي. که څوک قرضداران دی الله دې قرضونه خلاص کړي. بعضې دوستان د ډېر لرې لرې ځایونه دلته منزله راځي الله ته په یو قدم اجرونه نصیب کړي او ته د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. او چې څوک پریشان دي پریشاني په خوشحالو بدله کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول. دا خو دغه خبره ده د ځان له تپوس کوه تراو د ختم میلمه راځي او د میلمنو نه څوک سپلی پټوي نو د خدای د کور نه پټوي میلمه خو وروسته د خدای مخکې دی نو چې څوک په خدای ورځي نو میلمه به داسې ګیله وکړي. نو دا مهرباني وکوئ لږ خیال ساتئ دا میلمانه دي میلمنو ډېر لحاظ ساتل پکار دی قدر. نو خیر که تاسو سپلی دلته مخکې ږدئ نو روړی شئ ښه جومات کې د خپل سپ مخې ته سپلی کېښودل دا جرم نه دی دا خیر دی مخې ته ږدئ نو محفوظ به وي. دا یو ملګری دی او حج دپاره پاسپورټ جمع کړی دی الله تعالی دې د حج نصیبه او قسمت پکې پیدا کړي. بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي. د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد باراستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان موبائل نمبر دے 0301 او بل نمبر دے 0345 9147 دو ورځې د ژوند دې مکوا خطا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا دو ورځې د ژوند دې مکوا خطا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا
تلی بادشاہان ترینا واړه د ارمان سرا کړي وفان دا ګور یو انسان سرا تلی بادشاہان ترینا واړه د ارمان سرا کړي وفان دا ګور یو انسان سرا ډیر بی وفادار د دنیا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا دو رزید جوان دے مکوا خطا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا تک دکارون پشان ډیر آمری لري پاتی در نرور دا تک بادشاہی لري تک دکارون پشان ډیر آمری لري پاتی در نرور دا تک بادشاہی لري یو کفن بیو سی مکڑا ناروا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا دو رزید جوان دے مکوا خطا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا نشت دے سکون دزلا ہر وقت مصیبت کے یہ ہرد آخرت لولو پروت پزلالت کے یہ نشت دے سکون دزلا ہر وقت مصیبت کے یہ ہرد آخرت لولو پروت پزلالت کے یہ نئے اس پلارات دا مصطفیٰ اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا دو رزید جوان دے مکوا خطا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا مسات دنیا کی مینا د دولت سرا راشمینا جوړ کانن ربول عزت سرا مسات دنیا کی مینا د دولت سرا راشمینا جوړ کانن ربول عزت سرا اے عارف نایا باکلا درب رضا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا دو رزید جوان دے مکوا خطا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا نو دو رزید جوان دے مکوا خطا اے انسان باورا دا زما بینا اے انسان باورا دا زما بینا ولار دی بیروزی تدیدنو نامی کولے ولار دی بیروزی تدیدنو نامی کولے جارومی بے پلاس کی خدمتو نامی کولے جارومی بے پلاس کی خدمتو نامی کولے ولار دی بیروزی تدیدنو نامی کولے ولار دی بیروزی تدیدنو نامی کولے ولار دی بیروزی تزا حقیق کلی جنگلی تزا ولار دی بیروزی تزا حقیق کلی جنگلی تزا ہم کی سلام نامی کولے ولار دی بیروزی تدیدنو نامی کولے ولار دی بیروزی تدیدنو نامی کولے جارومی بے پلاس کی خدمتو نامی کولے
جارو می بے پلاس کی خدمتنا میں کولے ولار دے بے روزے تدیدننا میں کولے ډیرې د عرفات کې وې او خدای ته په فریاد کې وې ډیرې د عرفات کې وې او خدای ته په فریاد کې وې نو ډیر په عاجزۍ رب نه سوالونه مې کولې ولار دې بے روزې تدیدننا مې کولې ولار دې بے روزې تدیدننا مې کولې جارو مې بے پلاس کې خدمتنا مې کولې جارو مې بے پلاس کې خدمتنا مې کولې ولار دې بے روزې تدیدننا مې کولې پزړ باندې زخمی اما پښک د نبی اما پزړ باندې زخمی اما پښک د نبی اما نو پروت لکا بلال به فریادنا می کولې نو پروت لکا بلال به فریادنا می کولې